بسم الله الرحمن الرحیم د نن ورځې موضوع د بریکس اقتصادي سازمان. زه غواړم چې په بریکس باندې لږ تاسو ته معلومات درکم او دغه اهداف په خلاص ډول سره تشریح کړم. بریکس څه معنا؟ کله رامابین سو بریکس برازیل، روسیا، چاینا، انډیا او ساوث افریقا دا 15 هیوادونه دي چې یو اقتصادي سازمان جوړ کړی دی. ساوث افریقا په 2009 کال کې د بریکس هیوادونو غړي سوله، اما دا هیوادونه د څلور هیوادونو مخکې در دی ساوث افریقا ورسره یو ځای سي په 2000 اول کال کې سره یو ځای سوي دي. دا هیوادونه چې دي کچېرې موږ دغه هیوادونو ته فکر وکړو، دا هیوادونه دا 15 هیوادونه د نفوس د لحاظ څخه هم غټ دي، د مساحت د لحاظ څخه هم غټ دي، یعنی جغرافیه هم غټه ده او په عین حال کې ګراس ډومېسټیک پروډکټ یا کلنی عایدات هم تر نورو ډیر دي. په دې خاطر باندې دا یو اقتصادي سازمان دی سره یو ځای سوله. د دې اهداف چې دي هغه به وروسته بحث درته وکړم، لږ به دې درته په خلاص ډول تشریح کړم. د بریکس سازمان کچېرې اوس موږ فکر ورته وکړو په دنیا کې که د نړۍ نفوس 2 بیلیونه یې نو 3.2 بیلیونه یوازې دغه 15 هیوادونه تشکیلوي. دا یو د نړۍ تقریبا 6.2% ځمکه د دغه 15 هیوادونو اشغال کړې ده. که د نړۍ ځمکه 100% 6.2% دغه 15 هیوادونو اشغال کړې ده یا دغه 15 هیوادونو سره ده یا د 15 هیوادونو ځینې جوړ شوي دي او په دې ترتیب سره دوی تقریبا د دنیا د نفوس دغه 15 هیوادونه په عین حال کې 40.5% د نړۍ نفوس تشکیلي. یعنی دا هغه هیوادونه د کچېرې د مځکې د لحاظ څخه ما مخکې اشاره ورته وکړه هم ډېر دي، جغرافیه هم غټې دي، نفوس هم غټ دی او په عین حال کې ګراس ډومېسټیک پروډکټ جی ډي پی هم لوړه ده. او د 15 هیوادونو ټوټل جی ډي پی چې کله موږ بس ګراس ډومېسټیک پروډکټ یا کورنۍ داخلي تولیدات باندې بحث درته کوو، مجموعي کورنۍ تولیدات باندې بحث درته کوو، دا چې دی دا تقریبا 6.6 تریلیونه ډالر دوی چې کوي د دوی جی ډي پی ده د ټوټل 15 هیوادونو او په عین حال کې تقریبا د دنیا غټه حصہ تولیدات هم دغه هیوادونو سره دي. دا هیوادونه اهداف چې دي ولې دا هیوادونه را مابین شوي دي؟ د بریکس سازمان مابین سره غلي دي. ولې دا اقتصادي سازمان د دې اقتصادي سازمان ګټې چې دي یا دا اقتصادي اهداف چې دي د دې خصوصیات چې دي پر دې باندې په آینده ویډیو کې ډېر مفصل ډول سره بحث درته وکړم. لیکن راځم اوس د اهداف چې دي اهداف دا دي چې دوی غواړي په منطقه کې یا خود تر مابین څه وکړي، سکیورټي امن برقرار کړي، اقتصادي وده را مابینځته کړي، صلح برقرار کړي او په عین حال کې اقتصادي پرمختګ را مابینځته کړي. اوس وګوره که چېرې د اقتصادي پرمختګ را مابینځته کېدو مسله دا د اقتصاد د لحاظ څخه روسیې ته اوس وګورو د اقتصاد د لحاظ څخه ډېره ښه دی، یعنې یو ډیولپ هیواد دی. جی ډي پی یې د مثلا که د دوی جی ډي پی 1.2 یا تر 3 تریلیونه پورې رسیږي، دا جلا مسله ده. اما په اقتصادي لحاظ باندې د دنیا په سطح باندې یو قوي هیواد دی، د جغرافیې د لحاظ څخه یو قوي دی، خلک 100% باسواده دي او په عین حال کې د هر لحاظ څخه یو اټومیک هیواد دی. نو یو ابرقدرت هیواد دی. که چاینا ته راسو اوس د چاینا وګوره په ټوله دنیا کې په 2010 کې د دوی د اعلان د مخ څخه په ټوله دنیا کې یعنی د دوی تولیدات سته او خرڅیږي او په کې د اوس برحاله جی ډي پی یا د دوی کورنۍ تولیدات ګراس ډومېسټیک پروډکټ کورنۍ مجموعي تولیدات باندې بحث وکړو، د دوی تقریبا کلنۍ رسیږي 18.8 یا تقریبا 18 ته رسیږي، 18 تریلیونه ډالرو ته رسیږي. ایا په همدې ترتیب سره انډیا د 3 تریلیونو ته رسیږي، یعنی 15 اقتصادي هیواد دی په دنیا کې. او په همدې ترتیب سره که چېرې برازیل ته وګورو د مساحت د لحاظ څخه هغه هم د مساحت د لحاظ هغه هم د جغرافیې د لحاظ څخه غټ هیواد دی، اقتصادي پرمختګ لري، اقتصادي پرمختګونه پکې کېږي او خلک هم باسواده دي. نو په دې خاطر باندې که چېرې ساوث افریقا ته راسو، ساوث افریقا هم په افریقایي هیوادونو کې ساوث افریقا هم ډېر پرمختللی هیواد دی. مثلا ډېر شان لري چې یو دغه څخه ساوث افریقا ډېره طلا لري. په همدې ترتیب سره که چېرې د هیوادونو تر مابینځ بحث کوو، دا 15 هیوادونه چې برازیل، روسیا، انډیا، چاینا او ساوث افریقا د سره یو ځای شوي دي، د دې اهداف دا دي چې څه وکړي، اقتصادي پرمختګونه را مابینځته کړي او اقتصادي وده وکړي، په عین حال کې هیوادونه برقرار کړي یا خود تر مابینځ د خپل تر مابینځ باندې رقابتونه ایجاد کړي، اما سالم رقابتونه سره وکړي، ټکرات مابینځ سره رانیسي او په عین حال کې امن برقرار کړي او سوله ییز پرمختګ را مابینځته کړي او اقتصادي پرمختګونه را مابینځته کړي.
شاید دا سازمان تقریبا ډیر کنفرانسونه یې کړي دي د 2000 کال څخه بیا تر دغه اوسه 2 پورې ډیر کنفرانسونه ډیر غونډې اقتصادي کړي دي او ډیر پرمختګونه ډیر شان خود مابینځ کې سره راوستلي دي دا ورځ په ورځ باندې دا سازمان غوړیږي او دا مضبوطه کیږي او پر آسیا او دغه افریقا او همداسې نور برازمونو ته دوی غواړي چې خپل اقتصادي ودی یا هغه نړیوال مارکیټونه باندې قبضه ولګي د دغه سازمان پر ګټو تاوانونو او خصوصیاتو باندې به انشاءالله په آینده ویډیو کې بحث درته وکړم که چیرې تاسو پوښتنه سوال لري تاسو کولی شئ زما څخه پوښتنه وکړئ اباد سرلوړي اوسئ ډېره مننه